جلندره راځه چې زموږ سرکوزي دوستان ته یوه مېلمستیا وکړو دلته یې راوغواړو. رئیس صاحب ډېره غوړه خبره دې وکړه، هغوی خو په موږ تل ډېره مهرباني کوي. هو هېڅکله یې مفلسۍ ته نه یو پرېښي. هو نو دومره خدمت چې موږ ورته کوو بل څوک یې ورته نه کوي. چوپ شه په خوله دې لاس کېده، موبایل مې راکړه چې را دعوت یې کړم. هله نمسته نمسته بایجا، کیسے هو؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. سپیکر صاحب تاسو ټول ته موږ په خپل هېواد کې یوه لویه مېلمستیا جوړه کړې ده، که زحمت نه کېږي ټول راشئ. هو جي تھینک یو بھائی جانی، ولې نه ضرور درځو. چیرته بھائی جان تا خو موږ وشرمولو، دلته دا ستاسو پوځ موږ ته اجازه نه ورکوي چې تیاره ښکته کړو. هلو غږ مو نه راځي، هلو غږ مو نه راځي. یاره فکر کوم چې شپره بې عزته شو. هله نو موبایل بندوه چې بیا زنګ ونه وهې. پکه دا د لا بله سپکه چې خپلو بادرانو ته یې ښه سپک کړو. له ځانه قلندر مه جوړوئ چې دانه دلته خورئ او هګۍ ګاونډي کره اچوئ.